تورخم ښارګوټي کې د پاکستان هیواد د هغه اقدام د غندنې په موخه لاریون وشو چې د تیر چهارشنبې په ورځ د تورخم دروازه د مسافرو او ترانزیت پر مخ وتړله. د دغه لاریون پر مهال قومي مشر فریدون خان مومند او د صرافانو اتحادیې مشر مصطفی رحیمي پر پاکستان غږ وکړ تر څو دغه دروازه بیرته پرانیزي، ځکه دواړه لوري ولسونه د دغې لارې د بندېدو له امله زیان ویني. نن ورځ موږ دلته چې د ننګرهار ټول ولسونه، علما کرام، تجاران او قومي مشران، ځوانان ټول دلته حاضر شوي او دلته راغلي وو. نو دا په دې خاطر باندې چې د ګاونډي هیواد پاکستان د طرفه د افغانستان طرف ته د تورخم لاره تړل شوې ده. خاص کار د پاکستان حکومت نم غوښتنه دا ده چې دا زموږ یو اسلامي او ګاونډي ملک دی او د دوی په دغه لارې په آزاد ساتلو کې د دویم ګټې دي او زموږ د حکومت هم د اسلامي امارت هم ګټې دي. همدغسې د افغانستان د ملت او د پاکستان د عوامو ګټې هم پکې دي. ټول د همدغه لارې نه ډېر لوی تجارت کیږي. نو زمونږ د دغه لارې د خلاصولو غوښتنه ده. تقریبا نن شپږ ورځې کیږي چې د تورخم لاره زمونږ د تجارانو او د ورونو په وړاندې د پاکستان د حکومت د خوا نه بنده شوې ده، چې دا کار د اسلام د نګانه او د حقوقو د بشر د نګاره یو غیر انساني عمل دی چې دوی د موږ سره کړی دی. په لاره کې تاسو دا کانتینرونه ولې چې په سلاو په زراو کانتینرونه زموږ دلته په دې ځایو کې ولاړ دي او تمه دي، او په هر کانتینر باندې زموږ د $100 د مرچ راځي. یعنی موږ دا کانتینرونه کول په کراچۍ کې په کرایه نیولي دي، یعنی چې ورځ تېرېږي په هر موټر کې زموږ 2 کانتینره بار دي، یعنی د ورځې $240 صرف زموږ هر تجار ته تاوان دی. په ورته مهال د اصنافو او هټیوالو خونې مشر باز محمد ځوانمل، د سبزیجاتو یو تن سوداګر وحید الله او د لارۍ چلونکو اتحادیې په استازیتوب فرمانګل شینواري وویل له کومې ورځې چې د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لوري تړل شوې، افغان سوداګرو او بڼوالو ته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوښتی دی. د دوی په خبره پاکستان هیواد هر کال د میوو او سبزیجاتو په موسم کې دا ډول اقدام کوي چې دا په ښکاره توګه د افغانستان اقتصاد ته د زیان اړولو په معنا دی. زمونږ هیله او تقاضا د پاکستان د ګاونډي هیواد نه دا دی چې دغه لاره د هر سهاجل خوشي کې د ولسونو پر مخ، ځکه چې دواړه طرف ته ولسونه د دغه لارې بندېدو قرباني کیږي. که څه هم که دې خواته زمونږ تاجرانو ته تاوان رسیږي یا زمونږ میوهجات او سبزیجات له منځه ځي، بې له شکه چې د پاکستان طرف ته هم همدومره هغوی ولسونه هم د تاوان او زیان سره مخ دي. نو د افغانستان میوه چې هر وخت راوځي نو پاکستان پکې ولغته وي او دا مسله خرابوي. د رومیان، انګور او مڼه او مثلا انار، دا ټول شیزونه په افغانستان چې د نوې تازه میوه شروع شوې او تجاران پکې تباه او برباد شو. هغې چې د کینوانو او د مالټو سیزن و ښه پکې ټیلر هم روان، ښه پکې ګاډي هم روان، ښه پکې تجارانو مزې موټو د پاکستان او د افغانستان تجارت مسله چې راغې او لارې بنده کړه او مونږ ته بانه کوي خپل وطن کې مونږ ته خپل یو ستونزه جوړوي او دا ټوله مشکلات مونږ ته پاکستان جوړ کړی. شپږمه اومه ورځ دا دغه خلکو د لار ګاډي په کشتو باندې اخیستي دي او یو کشت هم دلته په پوره شو، دا به کوم ځای نه پوره کوي. نو د خدای په خاطر باندې بیا هم غږ در باندې کو چې یو د پاکستان حکومته دغه لارو سره یو کلندر پرېږده او دغه غږ در باندې چې دغه دروازه خلاصه کړه چې په هره خبره باندې تا په دې باندې اقرار هم کړی دی چې دغه دروازه مونږ تړلې ده. نور مشکل ده چې دغه دروازه خلاصه کړه، دغه ترانسپورټ هزار نور. باید یاد شي چې د تیر چهارشنبې ورځې راهیسې پاکستاني لوري د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې چې له امله یې دواړو لوریو عامو خلکو او سوداګرو ته ګڼې ستونزې او مالي زیانونه اوښتي دي.